وی زم نشې کې وم ما یو ګزار ورباندې وکړ په دې مخ مې د مور ووله وی مور دا دوره ویلو بچیا لا دې جسم کې چونجي وکړه. تاسو دا بیان واورئ د مور د خیرو له خپل ځان وساتئ د مور او پلار خدمت وکړئ په ژوندانه باندې وکړئ. ګرانو کتونکو تاسو د مور پلار بیان دا واورئ زه خپل پیغام هم اخري کې درکوم تاسو د قاري صاحب بیان واورئ. د مور خیرونه ځان وساتئ. مولانا عبدالشکور دینپور رحمه الله فرمایي وی زه ګجرانوالي کې روان وم یو کس راغللو غړي کې چونجي شوي وو ما ویلو چې دا به چې ته سولګری وي ما پوره لیفټ ورنه کړو ما باندې تعدي وه بیړه مې وه وی ما ته وی مولانا صاحب ته لږ ودرېږه زه سولګری نه یم تاسو هیڅ یوه خبره کوم ما ودرېدم ما ته وایي چې زه ډېر مالداره وم ډېرې بنګلې مې وې جایدادونه مې وو خو عیش عشرت کې لګیا وم د مور خبره به مې نه منله وی مسخوتن به زه ناوخت راتلم مور به راته ناسته وه نیمو شپو پورې اوس مور کیني نیمو شپو پورې چې بچی نه یې راغلی او بچی ملګرو سره ناست یا چکه کې یا کریم بورډ کوي یا موبایلو ته ناست وي او مور یې په کور کې ناست وي چې زوی به مو راشي روزانه دغه کار به ما کولو. یو ورځ مور ته غوسه شوه بچیا ته روزانه لیټ راسي زه به تا ته ناست وم اوږدې اوږدې شپې دي زه به خوب نه کوم وی غوسه شه نو زه په سپېړې وویل وی زم نشې کې وم ما یو ګزار ورباندې وکړ په دې مخ مې د مور ووله وی مور دا دوره ویلو بچیا لا دې جسم کې چونجي وکړه وی بیا مې مور وفات شوله څه وخت بعد ما دې پښې کې دانه راوخته پاکستان کې مو ډېر علاجونه وکړو لیکن پښه ټیکېدا نه. ګرانو کتونکو تاسو د مور د خیرو اثر ولیدو دنیا کې واحد مور او پلار وي خپل ځواني خپل راحت زموږ زامن دپاره قربانوي زموږ والدین چې بېدرسته شي نو موږ به زموږ ته سهاره جوړه شو د مور او پلار توجه ورکړو سره مینه وکړو موږ د مور خیرو له ځان وساتو او بیا موږ که سبا له نه وي بیا افسوس کوو نو موږ ته پکار په ژوندون باندې خدمت وکړو او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ والسلام.